د جمعې په ورځ څه کول پکار دی او د جمعې څه فضیلت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جمعه دا د ټولو ورځو سرداره ده او د جمعې په ورځ خداوند متعال دا دنیا جوړه کړې ده او د جمعې په ورځ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وحی نازله سوې او د جمعې په ورځ قرآن کریم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازله سوی دی. داسې د جمعې په ورځ یو وخت دی چې په هغه وخت کې دعا وغواړې هغه دعا قبلی شي. د جمعې په ورځ باید غسل وکړي او ښایسته جامې واغوندي او په وخت سره جومات ته ولاړ سي او هلته د امام مخې ته کښېني او د امام تقریر او خطبه په غور او خاموشي سره واوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الجمعة من غیر ضرورة کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل. چا چې له عذر نه بغیر د جمعې لمونځ پرېښوی نو هغه به په کتاب کې منافق نوشته سي، په داسې کتاب کې چې نه بدلیږي او نه خرابیږي. او په بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د جمعې لمونځ مه پرېږدئ، کنې خداوند متعال به ستاسو په زړونو باندې داسې مهر ولګوي چې تاسو به د غافلینو او ناخبرو خلکو څخه ساست.